یعنې موسی علیه السلام خپل هم کیمیا پوه هغه ته خپل هم کیمیا د خپل عبدالله ابن عباس نو الفا وړانګې باندې دې سړی قابض و هغه وخت. قارون چې و دا یو کیمیا پوه او د کیمیا علم یې درلوده او موسی علیه السلام د کیمیا په 3 برخو باندې ویشله په هغه وخت کې. یو برخه د قارون مو زده کړه او یو برخه د یوشع ابن نون زده کړه او یو برخه تجارت نه کړي یا د مال دولت شرط وګاټو دیم نه ګټله. بسم الله الرحمن الرحیم. نن یو ډیر زیات جالبه بحث لرو. ما د قاری صاحب محمد یاسین احمدی څخه پوښتنه وکړه، ما ویل چې دا قارون څنګه مالدار او څنګه کنجوس او موږ تاسو دا خبرې ډیر زیاتې د علماو څخه اورېدلي دي چې قارون چې د موسی علیه السلام د تره زوی ډیر زیات مال حال ورته الله تعالی ورکړو. نو قاری صاحب یاسین احمدی ویل چې قارون چې و دا یو کیمیا پوه او د کیمیا علم یې درلوده. نو که فکر وکړو زرګونه کاله وړاندې قارون تیر شوی دی او بیا قاری صاحب چې دی د دې لپاره خپل علمي دلایل لري د قرآن څخه او د مشهورو علماو د محدثینو د کتابونو څخه دا خپل دلایل لري. نو ما دپاره دا خبره بیخي جالبه وه چې قارون څنګه کیمیا پوه او هغه د کیمیا په علم باندې پوهېده. نو قاري صاحب په خپرونه کې یا په دې بحث کې درته هرکلی وایم. نو دا بحث به داسې چې زه به هم خبرې کوم او قاري صاحب به چې د خپل معلومات وړاندې کړي، زه به پوښتنې کوم. نو زما په پوښتنو باندې به خوا نه درنې قاري صاحب. صحیح ده انشاءالله. نو قارون څوک و؟ بسم الله الرحمن الرحیم. قارون خو خپله دا د موسی علیه السلام د تره زوی او سقه تره زامنو دواړه، ځکه د یعقوب علیه السلام یو زوی پیدا شوی دی نو هغه لاوي نومېده. بیا د لاوي یو بل زوی پیدا شو قاهس پې ورته ویل هغه ته. بیا د قاهس 2 زامن پیدا شو، نو یو ته به یسهر ویل او بل ته به عمران ویل. نو دا عمران چې د ده بیا 2 زامن پیدا شو، موسی علیه السلام او هارون علیه السلام پیغمبرانو. او د دې یسهر چې د ده دا یو زوی پیدا شو قارون په نوم باندې. نو دا تر زامنو دواړه. بل د قارون خپله د مصر کې وخت تیر کړی دی، موسی علیه السلام هم وخت تیر کړی مصریان سره او د قارون هم تیر کړی. نو دا مصریان چې خپل وو دا پخوا ریسي که نه، دا اهرامونه هم جوړ کړي نور، نو دا ډېر سخت کیمیا پوهانو په هغه وخت کې. نو دوی ته خپل هم دا کیمیا یاده وه. نو دې وخت د قارون هم ورسره څه تجربې یادې کړي او موسی علیه السلام هم ډېر سخته کیمیا ورته یاده وه. هغه ته هم کیمیا باندې پوهېده موسی علیه السلام هم. یعنې موسی علیه السلام خپل هم کیمیا پوه او هغه ته خپل هم کیمیا. دا خپل عبدالله ابن عباس فرمایي چې موسی علیه السلام ته کیمیا یاده وه. موږ او تاسو چې دا واقعه دغه کوو که نه، کله بیانو یا نور علماو نه اورو که نه، نو هغوی داسې وایي چې قارون چې زکات یې نه ورکوه، صدقه یې نه کوله، یا تجارت یې کړی او مال دولت یې ګټلی او که نه کسب یې کړی. نو زه دې خبر سره مخالف یم، ځکه دوی چې کله د مصر نه راپورې وه د دوی سینا ټاپووزمه کې اوسېده او قارون چې هلاک شوی په دې وخت کې موسی علیه السلام ژوندی و. یعنی کله چې موسی علیه السلام پسې فرعون ورپسې شو، دوی چې د رود نیل څخه واوښته د سینا ټاپو ته لاړه. سینا ټاپو دلته دوی تش راغلي وو، هېڅ شی هم ورسره نه و دوی سره، دومره شیان ورسره. نو دلته سینا ټاپو کې دوی میشته شول، نو هلته تیږې نه ورته اوبه راووتې او بره نه الله پاک ورته تیاره روزي رالېږله. یعنې د ژوند امکانات برابر نه وو، برابر نه ورسره، هېڅ شی نه ورسره، اسمان نه ورته راواله که نه. نو دلته موسی علیه السلام په ژوند باندې دا قارون چې دا هلاک شوی دی، د موسی علیه السلام ژوندی په هغه وخت کې دا هلاک شوی دی که نه. او موسی علیه السلام چې ژوندی و هغې وخته پورې دا خلک د سینا ټاپووز نه ننوتلي هم نه دي، ځکه موسی علیه السلام هغه غزا په دوران کې وفات شوی دی. نبي علیه السلام فرمایي وایي ما ته قبر هم معلوم دی، وایي د لارې په ښي خوا کې یو سره غونډه کېده، وایي دلته دغه یعنې موسی علیه السلام یو څه وخت بعد بیرته راغلی دی، په دې مصر باندې حمله کړې، غزا یې کړې ده، فلسطین اړخ ته تللی دی، هلته حمله کړې که نه. خو د جنګ په دوران کې موسی علیه السلام چې دی دا وفات شوی دی خپله. نو ګوره دا قارون چې دی دا خپله په دې سینا ټاپووزمه کې هلاک شوی دی. دلته چې هلاک شوی نو د تجارت چېرته وکړو، د تجارت نه یې کړی یا د مال دولت شرط وګاټو، دیم نه یې ګټلی. نو دا خپله د امام قرطبي تفسیر قرطبي ورته وایي تقریبا د نن 800 کاله مخکې لیکل شوی دی. قاري صاحب بخښنه زیاته غواړم، زموږ زیات شمېر دوستان هغوی چې کله اسلامي خپرونې ګوري دې خاطر چې د اسلامي معلومات یې کمي، نو یو انتقاد کې باید ځینې موضوعات موږ او تاسو خپل هم ښه واضح هم که نه په دې باندې پوه کړو چې د سینا ټاپو ته چې کله دوی پورې وتل د ټولې دنیا سره روابط کټ وو، نو په همدې خاطر باندې ورته علاوه دا د دې چې د قرآن شاهد دی او په قرآن کې دا دلیل شته دی چې الله تعالی ورته سره کړي مړزان او دغه، یعنې دلته د تجارت کوم امکانات نه برابر چې دی د بل چا سره راکړه ورکړه کړه تجارت. بالکل. نو دلته تفسیر قرطبي چې کوم نن 800 کاله مخکې لیکل شوی، ځکه دا عالم چې 601 کې وفات شوی دی، 601 هجري قمري ورته وښیم که نه، اوس 1440
نو تقریبا 800 کال مخکې دا لیکل شوی دی. په دې تفسیر قرطبي کې امام قرطبي د عبد الله ابن عباس نه روایت کړی دی. عبد الله ابن عباس یعنی خپل عبد الله ابن عباس د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د ترزو زه به دې خبر تم راشه. عبد الله ابن عباس هم ګوره په دې کیمیا باندې پوهېده ځکه هغه کیمیا ته اشاره کړې ده. هغه کیمیا ته اشاره کړې چې اوس ور باندې کیمیا پوهان نه پوهېږي په هغې باندې. خو دلته د موږ نه د اسلامي کوم علما چې کوم دي هغه موږ مشران هغه موږ ته د سیادي غوندې خلک معرفي شوي دي چې دا خو بیخي په هېڅ باندې هم نه پوهېدم. بس هماغه یو قرآن یې لږ لوستی او لږ حدیث ورته یاد نور په هېڅ هم نه پوهېده که نه. خو نه د هغوی هغه نظریات چې راواخلي نو هغوی په دې باندې موږ پوه کوو چې هغوی کیمیا پوهانو په کیمیا پوهېدو. هغوی پخواني هغه علما چې کوم هغوی تېر شوي د هغوی هغه تاریخ ورته یاد و. نو عبدالله ابن عباس فرمایي خپله د قارون چې دی نو د کیمیا چې یاده کړې وه د موسی علیه السلام نه یاده کړې وه. عبدالله ابن عباس قول یې نقل کړی. او موسی علیه السلام د کیمیا په 3 برخو باندې ویشله په هغه وخت کې. یو برخه د قارون ونه زده کړه او یو برخه د یوشع ابن نون ونه زده کړه او یو برخه ونه هارون علیه السلام د دوه. خو یوشع ابن نون او هارون علیه السلام پیغمبرانو هغوی د دیني اړخ راواخیسته او دعوت یې کوه که نه. او د قارون چې کوم د خپل نورو دواړو نه کیمیا 2 برخې هغه یې یاده کړه یو برخه 2 شوه. نو 3 برخې کیمیا باندې عمل یې وکړو او په هغه وخت کې د فلزات راواخیست. فلزات شو وسپنې شوې او دا شینې راواخیست او د دې نه به سره او سپینه او د غمي جوړول ملغلرې دې ته زه راځم دې څنګه جوړول. نو د هغه وخت کیمیا باندې لږ نظر درته اچوم. خو یعنی د فیل څخه د اوسپنې څخه قارون دا توانایي لري چې سره زر جوړ کړي. د فلزاتو نه به سره زر جوړول دا د قارون خپله. قرآن کې الله پاک فرمایي وي د قارون سره دومره ډېر مال دولت و دومره ډېر چې لتنوء بالعصبة ما ان مفاتحه لتنوء بالعصبة. وي د خزانو چابیانې چې کوم دي که نه خزانو چابیانې نو وي د هغو هغه چابیانې چې وي دا به یو ډلې بارول په اوږو باندې قوي ډلې که نه. نو بیا عصبه چې کوم د لسونه نیولې تر د 10 پورې څوک وي څوک 80 کسانو به وده او څوک 80 کسان نو 10 نیولې لسونه تر د 80 کسانو پورې 50 یعنی 50 کسان چې چابیانې وګرځي دا به څومره چابیانې ګرځي صرف که نه دا به څومره چابیانې. بیا ګوره دلته الله پاک د مال ټکی نه دی اخیستی چې مالونه حیوانات یا غواګانې وي یا غویان نه دا شي نه و. دلته الله پاک د کنوز ټکی اخیستی. کنوز چې کوم د دې شي ته ویل کېږي چې هغې کې جوهري هغې کې خزانۍ هغې کې د لالونې غمي پکې سرې ورکې سپینې ورکې. نو ده به یو څو کارونه کول په هغه وخت د کیمیا په دغه باندې ده به دا تیږې او دې شیونه به یې غمي جوړول. یو به یې دا کار کوو او بل یې دا کار کوو دا سره او سپین چې کوم دی دا به د فلزاتو ته جوړول. نو دې سړي ته په هغه وخت کې د الفا وړانګه چې کوم ده که نه الفا نو الفا وړانګې باندې دې سړی قابض و هغه وخت کې. یعنی دې سړي الفا وړانګه کشف کړې د کیمیا علماو اوس کشف کړي. ما په د خپرونې نه وړاندې ما په ګوګل کې ما سرچ کړه او ما په خپل فیسبوک باندې یو پوسټ کړی چې د کیمیا استادان دې ما ته د الفا وړانګو باره کې معلومات راکړي. نو څو کلونه کېږي چې ساینسدانان اوس توانېدلي چې د الفا وړانګې کشف کړي. نو د دې څخه معلومیږي چې قارون نه په هغه وخت کې قارون سره چې کوم د الفا وړانګه خپله داسې یو خاصیت هم لري. زه هم داسې لږ معلومات دې نه لرم چې دا فلز هسته بدلی. یعنی یو فلز کولی شي په بل فلز باندې بدل کړي. نه انسان د ډېر سخت مرضونو ته انتقالېږي چې انسان وجود ته داخل شي. نو دا داسې یو وړانګه ده. نو په هغه وخت کې دا وړانګه چې دا کشف کړې وه او دغه فلزات چې کوم دي د دې په وسیله باندې د په سرو سپینو باندې بدلول. نو دلته موسی علیه السلام چې کله ورته ویل صدقه وکړه یا زکات وکړه په دې باندې سره وران شو. نو بیا هغه ورته ګوره دا خبره هم کړې ده چې اوتیته علی علم عندي. موسی دې کې ما نه برخه مه غواړه دا خو ما تجارت نه کړی نه مې ځمکې نه لاسه راوړي دا زما د علم د وجې نه ماته راکړی شوي دي. بیا که پام وکړو د علمي دغه آیات په کوم ځای کې دی که بعضې ملګري غواړي چې دا سورې قصص 19 آیات دی غالبا سورې قصص کې دی. نو بیا موسی علیه السلام ته په دې باندې هغه بیا ورته اشاره هم کړې علی علمین راوستی علمین نکره راوستی د علما په دې باندې پوهېږي. نکره معنا دا اشاره ورته کړې چې موسی ګوره دا ما په داسې علم باندې ترلاسه کړی چې دا علم دلته چا سره نه شته دی. خپله تجربه ده. زه یو کیمیا پوه سړی یم او بل څوک په دې باندې نه پوهېږي او ما خپله خواري کړې او دا مې لاسته راوړي د هغه مې نو دې کې ما نه څه زکات اخلي یا دې کې ما نه څه صدقه اخلي که نه. نو په دې باندې سره دا دواړه وران شو. نو بیا هماغه و چې بس هېڅ الله پاک هلاک او کبر او دا شین هم پکې راغلی ځکه هغه سره سپین به ډېر زیات په ځان باندې جامه باندې اچولي وو که نه. نو الله پاک خو کبر نه خوښوي. نو بیا همدې وجې نه الله پاک هلاک. قاري صاحب د الفا وړانګې ما د ځینې یو شمېر د کیمیا استادانو سره ما تماس نیولی و چې ما ترې پوښتنه دا وکړه چې د الفا وړانګې کله بل فلز ته مخامخ شي څه رامنځته کېږي که نه. نو زیاتر وایي چې فلز په یو بل شي باندې بدلېږي که نه. نو دلته ستا خبره او دا د کیمیا د استادانو خبره یو څه سره سر ځکه خوري چې
کېدای شي په اتومي موادو باندې یورانیمو باندې بدله شي په سرو باندې بدله شي که نه نو د کیمیا استادان د دې شاهدان دي. نو هغه ملګري که چېرته اوس په دې خبره باندې انتقاد کوي نو اول د کوشش وکړي چې د کیمیا استادانو سره تماس وکړي که په ساینس باندې یقین لري. زیاتره خلک داسې وي چې هغه وایي چې یاره قرآن موږ دپاره غټ دلیل دی. نو آیات نمبر قاري صاحب ذکر کړو کولی تاسو مراجعه. بیا یو بله خبره معنی پاتې شوه که نه خپله د عبدالله ابن عباس رضی الله چې دی دا هم په دې باندې پوهېده ځکه چې عبدالله ابن عباس قول یې رانقل کړی د تفسیر قرطبي. نو عبدالله ابن عباس فرمایي وي خپله دا قارون چې کوم دی وي ده به سره او سپین جوړول یعنې د نورو موادو نه به دا سره او سپین جوړول یعنې هغه هم په دې باندې پوهېده. او خپل عبدالله ابن عباس فرمایي چې کیمیاپوه کیمیا یې زده وه. نو عبدالله ابن عباس رضی الله عنه تقریبا 1400 کاله وړاندې تېر شوی که نه د نبي علیه صلات وسلام ترو. نو په هغه وخت کې ده ګوره دا معلومات لرل نو که اوس یو چا ته وایي چې 1400 کاله وړاندې زیاتره دوستانو دپاره به ځکه دوی وایي چې اوس دا ساینس ډېر په ترقۍ باندې روان دی. نه ساینس خو خپله مخکې هم ترقي کړې وه یو وخت ځکه قرآن کې دې ټیک ته مله اشاره کړې ده پخواني خلک تاسو نه عدد او عدد کې اضافه و نو یو وخت په نړۍ باندې داسې تېر شوی چې ساینس ډېره ترقي کړې وه او هغه نښې او اثار یې پاتې دي. ما تېره ورځ په سوشل میډیا کې یو انځور ولیده چې 6,000 کاله وړاندې یو کس دی په فوجي دی په بحر کې روان دی د اکسیجن ډبه یې د خېټې سره تړلې خولې ته پیپ راغلی دی. دا انځورونه شته دی کولی شي چې نور دوستان هم سرچ کړي. نو 6,000 کاله وړاندې د اکسیجن ډبه موجوده وه. دې نه معلومیږي چې ساینس تېر شوی دی. احمدي صاحب اوس راځو یوې بلې مهمې برخې ته. دا خو صحیح ده چې قارون کیمیاپوه او هغې چې دی سره او سپین دی جوړ کړي دي. اوس وخت کې که وګورو ساینس ډېر په ترقۍ باندې روان دی بالخصوص د کیمیا برخه که نه هم ډېره په ترقۍ باندې روانه ده. نو ولې دغه زموږ کیمیاپوه کوم کسان چې دي که نه دوی تر اوسه پورې دغسې یو شی رامنځته نه کړم. بهر نړۍ زه نه یادومه اسلامي علماو کې یادوم بالخصوص په افغانستان کې یادومه دلته هم د کیمیا برخه کې موږ پیاوړي استعدادونه لرو. دا خبره خو زه خپل هم کومه که نه لکه اکثره د کیمیا والا یا د نور اصلي علوم والا چې کوم دي که نه هغه اکثره د زموږ په علماو باندې لږ اعتراض غوندې هم کوي پوه شوې. نو اوس که په علماو باندې اعتراض شي یاره دوی څه هم جوړ نه کړه تر اوسه پورې که نه نو زه دا خبره خپل هم کومه په دې باندې چې یو سړی به هغه به کیمیا ډېره زیاته لوستي پوه شوې کیمیا به یې لوستي 10 کاله 20 کاله 30 کاله هغه زه خپل هم په دې باندې ډېر سوچ کوم که نه اوسه پورې ولې تا څه جوړ نه کړه تا خو خپله کیمیا لوستې که نه ته یو څه جوړ کړه خلکو ته. نو دې چې ما څومره سوچ کړی نو غرب چې کوم دی هغو موږ ته یو محدود لاره پرېښې ده دلته محدود کړي یو که نه مسلمانان خصوصا د زموږ نصابونه چې کوم دي په دې کې داسې موضوعګانې راوړي په داسې موضوعګانې چې هماغه لیکل شوي موضوعګانې دي او بس د زموږ کیمیاپوهان هم ګوري او خلکو ته تدریسوي. نور په دې باندې نه پردي موضوعات نور په دې باندې نه شاګرد پوهېږي چې دا څه شی دی په عملا ښودی نه شي او په دې باندې د استاد هم نه پوهېږي خپله. نو لکه یو سړی دی که موږ تاسو کیمیا تدریسو یا کیمیا زده کوو که نه هغوی ټول صرف د تنخوا لالچ ورسره وي چېرې زه به ځم یو ځای کې به استادي اخلم او تنخوا به د حکومه نور بلې چا سره هم دا غم نه وي چېرې زه به خپله کار کوم عملي د هېواد ته به کار کوم خلکو ته د یتیم مظلوم ولس ته به کار کوم که نه دا غم ورسره نشته صرف د تنخوا غم ورسره دی په دې دغه باندې. نو نور هغه شاګردان چې کوم دي هغه هم بس هوا ګزوي پوه شوې کتابونو کې خبرې ګوري دا همغو خبرې چې هغو کې مې ورته لیکلي همغه او استادان یې همغه ورته تدریسوي نور په دې باندې نه پوهېږي عملا کې چې عمل کې دا څه شی دی مثلا فارمولونه دي په یاد کړي همغه دي بس په نصاب کې. نو احمدي صاحب د تا څخه ډېره زیات